İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, nur Muhammed sallallahu. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه تاسو قربان ملک شازي راغلو الحاج امین صاحب زیات راغلو نن هغوی په خپله رهایشګاه کې د تحصیل رستم بیکر صدر حاجی حیات خان آل بیکر اسوسییشن ضلع مردان صدر او د خوږو باچا حاجی غلام حبیب سالارزی تنظیم تاجران جنرال سیکرټري او د سرو باچا غلام حسین سابقه نائب صدر ضیاء الرحمن او د ام سی پلازي صدر ګلجی او نور د بکرو ملګرو په اعزاز کې ډینر فورم کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول شکریا د الحاج امین ادا کوم سرزمینی صاحب او د هغې مشر ورور امینی صاحب او بیا د خپل کشرانو د بیکر اسوسییشن ملګرو شکریا ادا کوم او زمونږ د سرو باچا غلام حسین سراپ زمونږ ګلجي ماما د ام سی پلازي صدر ما سره راغلی د مردان چمبر نایب صدر حافظ ضیاء الرحمن صاحب او زمونږ سره ناس د کشمیر سویټ مالک د رستم صدر تحصیل رستم صدر دغه څه کوم مرګ راغلی زموږ د خو شر بیکرو سره مرګ راغلی دا ډیر شکریا ادا کوم چې دا نن خادي دا نه کویدن نه بل سدي بازداري مرګرو یو ځکیګو او داسې سره خوشاله ساري کړی دي چیرې په دې ډوډۍ بګپ ولګو نو مونږ دا نن اګپ راټول شي و ستاسو شکریا ادا کوم چې لره خوشاله کډیر من نشه څنګه چې سالازه صدر صاحب وي مونږ دلته ټول راځي شو د امین چې په ځای کې سرزمینی صاحب او ټول آل بیکر اسوسییشن دلته راغلي دي زه دې ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې دوی په دې محفل کې مونږ هم راوبللو او مونږ له عزت راکړه الله پاک دې ټول ډېر خوشحاله کړي او زه یم چې یاره د دوی چې کومه مینه خپلو ملګرو سره کوي نو مونږ ټولو ملګرو له دا پکار دي چې مونږ همدغه شانتې خپلو ملګرو سره مینه وکړو. ګلجي ام سی پلازي صدر نن مونږ د حاجي صاحب د ځای ته راغلي امین بیکري ځای ته او د خوږو باچا او زمونږ د سرو باچا او زمونږ د کراکری باچا مونږ ټول راغونډ یو او نن یو ډېر ښکلی پروګرام حاجي صاحب دی وکړو خدای د دې ډېره آباد لري. زما نوم حافظ ضیاء الرحمن دی ایکس پریزیډنټ وایس پریزیډنټ مردان چیمبر اف سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري زه د آل سویټ بیکر اسوسییشن د ټولو ملګرو ګلونو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او خاص کر د سرزمین جی صاحب چې هغې چې کم دی نو داسې یو خوشحالي داسې جوړه کړه چې ټول ملګري پکې دي او راغونډ شوي دلته ډېر ښکلی روټۍ پروګرام ډېر ګپ شپ ولګېده او بس زمونږ په مردان کې داسې قسم دوه تنظیم دي یو چې کم دی نو د آل سویټ بیکر اسوسییشن او یو د سراپا چې د دې ډېر زیات اتفاق دی او دی دا هلې ځلې ډېرې زیاتې کوي. اور آج آمین صاحب اور جتنے بھی یہاں میرے دوست آئے ہوئے ہیں میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر کے میں امین حاجی صاحب کا سرزمین حاجی صاحب کا جو ہے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے رستم میں دعوت دی. میں رستم سے یہاں مردان آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بڑا مطلب شکریہ کیا کہ بھائی میں خاص کر کے صبح انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا یہ سب پروگرام آپ کے لیے کیا ہوا ہے تو میں ان کا بہت بڑا شکریہ کرتا ہوں. یہ میرے جتنے بھی بیکری والے دوست ہیں اور گروپ کے جتنے بھی بھائی ہیں میرے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ما الحاج سرزمین او نن تاسو ته د پښتو نیوز په شیشه مخامخ یم زمونږ د بیکرز اسوسییشن د ځایي صدر صدر غلام حبیب صاحب او د حیات صاحب تحصیل صدر رستم د هغوی په اعزاز کې مونږ نه د دعوت پروګرام کړی و ټول ملګري الحمدلله بیکرو ول راغلي دي او نن یو بهترین ماحول دی
او خپل کې ناسو غب شپ لګو ان زموږ ځای کې یو ښه رونق دی ګوجي راغلی دی د MC پلازې صدر صاحب او غلام حسین د سرو بادشاه چې ورته ویل کېږي هغه هم راغلی جنرال سیکرټري صاحب د چیمبر نو ټول ملګري موجود دي او دلته کې زموږ بیټک کې ګپې شپې لګي جدا وخت ما سره باچا ناستي ډېر خوشاله دي نن السلام علیکم باچا ولې باچا دا خاندي مالا دې چې د خاندار نو سوال دې پنه تا کړې مالا دې بل ملګری طرف ته زو عثمان طرف ته السلام علیکم عثمان بھائی وعلیکم السلام څنګه خیر ده خیر دې ملک صاحب تاسو خوراک مرک الحمدلله په ډوډۍ مې خوړه سر د مینه یې صاحب ګوره دې ته راغلي یو ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام یې کړی او ډېر مزې یې وکړله نننۍ ورځ باندې ټول ملګري سچویشن والا ملګري چې کوم دي ټول لاغون شوي دي او ماشاءالله ډېر ښکلی یو فنکشن وشو زموږ او بس دغه خبرې دي اجي صاحب امین اجي صاحب ډېر تاوان نه دی کړی نه دا خو استاوان نه دی دا مرګر راټولول ګران کار دی دا ګران کار دی او تاوان ګران کار نه دی منګه خو ومې چې د امینې صاحب ډېر شکریا ادا کوو او د خپل چایس دار انسان یو چای سي که نه زموږ دا یو ملګري مرغۍ ساتي د دا اوس چایس دی که نه موږ چکر له بوتونو پلار یې وي چې ډېرې در سره 2 میاشتو لاړ شي خو کور ته به ښځې ته ټلیفون نه کوي چې مرغۍ څنګه دا چې زموږ د الحاج امین چې کوم دی زموږ ایسې به نو د شوق دا دی چې دې موږ سره ډوډۍ ته ناست نه دی به دې موږ ته ښه میان هم سور کړي غوښه ګډ هم سور کړي او بس چې موږ دا چې بس موږ وخورو دلې دا مزه ورکوي میلمانه وي بختور یا وا کشمیر کوله خو چې تلو جي ډېر ښه ګوډې زت خوښ کړی مو ډېر خوند یې کړو نو سمو خیال دې نه پس په کوم ځای ټور لګو یاره د ملګرو خو د دې خو هر وخت په چکرو کېږي که نه اوس هم راته زموږ د سرو باچا وویل سیکرټري صاحب چې یاره پروګرام کو خو داسې آوټینګ کوو خو چې یخني نو زه لږ یخنۍ ته کار نه یم کشمیر کوم ډېر موسم یخو نه نو هلته یخو خو بس هلته موږ د هغې یخني او پاګړ ماتوله که نه موږ څنګه غوښې مخې خوړلې خو یاد یې صاحب ته خدای جمدي لري او ملګرو خو مستې کړې وه او چې کله سړی په مستۍ کې بیا د یخنۍ پته نه لګي ځو به انشاءالله چې دا وخت ما سره حاج امین صاحب ناست دی سره خبرې تر کوم ډېر مېلمانه راغلي دي خپل ځای ته راوښتي دي السلام علیکم جی وعلیکم تاسو خپل ځای ته مېلمانه دومره راوښتي دي یا بلنه ولا ورکړې ده په دې موقع باندې به څه وویل غواړې زه خو جی زیات کر زما د بیکر اسوسیشن صدر غلام حبیب خان او نور مرګري داسې زه ډېر زیات شکرګزار یم چې دي زما غریب خانې ته راغلي دي الان کې زمونږ د بیکر اسوسیشن صدر غلام حبیب چې دی نو په دې مردان کې یو مثالي مرګتیا مونږ سره وکړله یو مثالي مشري زمونږ وکړله ډېر زیات خوشحاله یو د نه الحمدلله اوسه پورې څه داسې د خفګان خبرې نه دي راغلي الله یې دې خوشحاله ساتي نور زمونږ ملګري اجي صاحب دي راغلي دي ټول زمونږ ملګري دي یو چې زه وایم ډېر ټایم به لګي نو الله دې ټول خوشحاله کړي او د ټولو د زړه د کومې نه هرکلی ویم او ډېر زیات خوشحاله یم او د ټولو ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره شکریه جی بالکل د حاج امین صاحب تاسو خبرې واورېدې چې موږ ټول ملګرو ډېر شکریه ادا کوم چې په اعلان تنګ وخت کې زموږ ځای ته راغلل او شرکت یې کوم چې کوم دې روټۍ دعوت ورکړی کې حاضري کړو راغلل موږ اوس زموږ خبرونه سره ترسي چې چېرته مې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان